په فکر مو همدا اوس پانګونه وکړئ. ذهن او فکر د انسان درون او بیرون جوړوي. د جوړولو مفهوم دا دی چې د انسان درون او بیرون یا په جهنم او یا هم په جنت بدلوي. نو تاسو به پوهیږئ چې د جهنم او جنت ژوند څومره توپیر لري. خو پوه شئ چې دا جهنم یا جنت جوړول یوازې ستاسو په لاس کې دي او بس. که موږ پړه په نور ور اچو دا به یوازې ځان غولونه او ځان تفریب ورکونه وي. د دې لپاره چې ژوند مو په جهنم وانه وړي او د جنت له نعمتونو یې مالامال کړئ، اړینه ده په خپل ذهن او فکر پانګونه وکړو. دا پانګونه په ډېرې کمې سرمایې سره پیلولی شو او په مرور د وخت یې پایله په زرهاوو چندو ته رسولی شو. دا پانګونه لوست او مطالعه ده. لوست او مطالعه لومړی او یوازینی عامل دی. لوست او مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن پرې ژوندی پاتې کیږي، پرمختګ پرې کوي، د سپین او تور ترمنځ د توپیر ځواک وربخي، د نیکو، سالمو، مثبتو او جوړونکو نظریو مرکز جوړوي او بالاخره د ښه ژوند کولو جوګه کوي. نو دا پانګونه همدا اوس پیل کړئ او په ډیر کم وخت کې د ژوند په مختلفو برخو کې د ژورو بدلونونو شاهدان واوسئ.